پنسي کته کول د شاعر له وعیدونه نو دا خوري سخت ګناه ده. دې باره کې مولانا حبیب الله صاحب د نارنګ بهترین عالم دی رساله لیکلې ده. رسول الله فرمایي چې کوم انسان د پنسي کته ساتي رب العالمین به دا سړی جهنم منځ لبوشي ورلا. مجموع زوائد پنځم جلد 125 نمبر صفحه هغه کې حدیث رسول الله یو کس ولې چې هغه مونږ وکړي لیکن دا پنسي کته وی نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلي وې دا مونږ زمرا وګرځو آشنا او دست ماچ کبیره ګناه ده ډیره سخت ګناه ده. د شي انسان سره ورځ قیامت رب العالمین خبري بالکل نه کوي. دا او چې تول پکار دی د مشرکین علامه ده. چې کله عثمان ابن عفان مکه له لاړو نو عثمان صاحب د پنسي وشته وی هغه پورې وخاندل وسو بخور خونه کې داري څنګه وشته کړی دي وی هکذا رايت دغه شان څنګه النبي مونږ لیدل د محمد صلی الله علیه وسلم ونحن نقتدي به مونږ دغه اقتدا کوو. نو د رسول الله اقتدا دار چې سړی د دینش په ساق ور راوچت کی او د مشرکین اقتدا را چې سړی لاندې وشه دی وزار چې خپل خو خاله ک رسول الله بس رواني کې د شي ویته قبل چا بس رواني کې به هغه طریقه ده. ټولې نړۍ ته رسول د دې دعوت ممکن ختم والکری د شرک او د بدعت غواړو. دوام اصول یو د حدیث او بالقرآن مات بنشو لکه د غرمو د ایمان.